که څه هم د تیرو څو کالو راهیسې د پشکال د پرلپسې بارانونو او سیلابونو له وجې ولس او سیمې ته زیان رسېدلی دی، خو بلخوا په لوړو غرایزو سیمو کې د باران او سیلاب له وجې ګټې هم ترلاسه شوي دي. ځای په ځای د باراني ډیمونو د آبادۍ له وجې مقامي ولس ته ډېرې فایدې په لاس راغلي دي. د مومندو هیډ کوارټر غلنۍ سره پیوست شهید عبدالشکور باراني ډیم کې د اوبو سطح نور هم سیوا شوې ده او مقامي خلک د سیال لپاره د ډیم رخ کوي. مقامي ولس وایي چې د سیلاب سره ډیم او ولس ته بلها ګټې ترلاسه شي. خلک چې کوم دی هغه پریشانه شوي ځکه چې ډیم کې اوبه کمې شوې وي، نو ټول خلک چې کوم دی هغه دې ته په تمه دی. بل دلته داسې د سیلګرۍ ځای نشته دی سوای د دې ډیم نه، بس دا یو ډیم دی همدې ته خلک راځي او سیل سپاټۍ دپاره. او حکومت نه دا مطالبه کوو چې دې ډیم ته کم از کم خوشه چې کوم دی داسې ځایونه جوړ کړي چې میلمانه راځي، د ناستې ځای دلته د ناستې ځای داسې نشته دی. او دویمه خبره دا د حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره د ډیم دپاره څه حفاظتي تار مار چې کوم دی هغه دې تاو کړي، ځکه چې تقریبا 2 مړي دي کې وشولو، نو چې دې باندې غور او فکر وکړي. ولسي خلک د حکومت نه هم غوښتنې لري چې د ډیم د حفاظت ترڅنګ دی حکومت د سیلګرۍ مقامات هم جوړ کړي. شهید عبدالشکور ډیم د غلنۍ هیډ کوارټر نه 3 کیلومتره فاصله لري او روزانه د ډیم د سیال دپاره خلک کتنې له راځي چې پکې زنانه او کم عمره ماشومان هم شامل وي. د مومن قبایلي ضلع نه د وحدت نیوز دپاره ګل محمد مومن.